دوا کوي ټولو په جمع باندې د علي شه واده وشي. بسم الله الرحمن یا الله د علي شه واده وشي ډېر زر تر زر وشي او یو ښکلی شانتې باجوړی ورته میلو شي. مخکې دې باجوړي سره چې دی نو د دې خبره چلېده خو ونه چلېده. بس دوا وکړئ په جمع باندې دوا وکړئ په جمع باندې به دوا کوئ نو انشاءالله الله پاک به زموږ دوا ډېر زر به قبلې. او جان حبیب کاکا تم دوا وکړه. السلام علیکم زما ګرانې مینهوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه علیشه 007 او جی علیشه 007 راغلی و وختي لږ ساعت مخکې هغې یو څه خبرې کړي دي نو هغې دا خبره وکړه په ویډیو کې چې چاته اشتهار ضرورت وي نو زما پلار سره رابطه وکړي او چې څوک ما سره ټیک ټاک جوړول غواړي نو زما پلار سره رابطه وکړي تو زه به تاسو سره ټیک ټاک به هم جوړوم او ستاسو اشتهار به مونږ خپل چینل باندې لګو. ښه علیشه زما یو اشتهار لګول دی. زما اشتهار څه لګول دی؟ اشتهار مې دا لګول دی چې ډاکټر فیضان ګلستان چې دی نو لو میرج کول غواړي نو هغه ته یو ښکلې شانتې جینۍ پکاره ده هغه واده کول غواړي. دا یو اشتهار شو او پاتې شوه د ټیک ټاک هغه خبره. نو زه چې دی نو دومره زیات ټیک ټاک نه استعمالوم ما ته د ټیک ټاک څه ضرورت نشته نو لهذا مهرباني وکړه زما چې کوم دا ده که نه رښتې والا خبره دا ته خپل په چینل باندې ولګوه نو ډېره ښه کار به وشي. تاسو ته به هم ثواب میلاویږي او زما کار به هم وشي. صحیح شو که نه؟ لہذا مهرباني وکړه زما تصویر ولګوه او ډیټیل به زه درله درکړم. ډاکټر فیضان ګلستان چې دی نو انمیرډ دی نو یو ښکلې شانتې چې کومه جینۍ انټرسټډ وي واده کول غواړي نو رابطه دې وکړي ډاکټر فیضان ګلستان سره انشاءالله. نو علیشه دا ویډیو به لګې دا اشتهار به لګې خو د دې څومره پیسې به رانه اخلي ګوره ګزاره به راسره کې چې زه واده کړی یم نو بیا به ښه وه ما به دله ډېر زیات پیسې درکړې به وې نو زه چې دی نو انمیرډ یم ما سره دونه پیسې هم نشته چې زه تاسو له درکړم. دوستانو ستاسو د دې باره کې څه خیال دی خپل رای راله لازمي راکړئ ولې چې ستاسو رای به هم چلیږي. او دوا کوئ ټولو په جمع باندې د علیشه واده وشي. بسم الله الرحمن یا الله د علیشه واده وشي ډېر زر تر زر وشي او یو ښکلی شانتې باجوړی ورته میلو شي. مخکې دې باجوړي سره چې دی نو د دې خبره چلېده خو ونه چلېده. بس دوا وکړئ په جمع باندې دوا وکړئ په جمع باندې به دوا کوئ نو انشاءالله الله پاک به زموږ دوا ډېر زر به قبلې. او جان حبیب کاکا تم دوا وکړه ټول دوستان دوا وکړئ علیشه دپاره د علیشه ډېر زر واده وشي. امین جی امین. بس د دوچا به هم ځان خلاص شي د سونیشا به هم دا جګړې دا فساد به ختم شي چې د علیشه واده وشي یو ښکلې شانتې ورته هلک میلو شي. بس زما دا میسج دا پیغام و چې ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. او چې کوم نوي دوستان زما په چینل باندې راغلي دي تاسو تر اوسه پورې زما چینل نه دی سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما دا چینل هم سبسکرایب کړئ. انشاءالله ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. تر هغې پورې زه تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان والسلام.